د شاعرۍ غټ مطلب دا دی چې ته په خلکو کې د ښه او د بد احساس پیدا ډېرې خبرې به دی چې هغه به هم په دې خاوره اوسي ته به هم اوسې خو هغه غریب به یا پوهېږي پرې نو یا به دې پټ وي بیا که د هغه سره زور ظلم کېږي بهر نه کېږي یا په کور کې دننه په وطن کې کېږي د هغه حق وهنه کېږي ته به هغه څنګه خبرې څنګه به بیدارې او څنګه به یوازې دغه نه ته به دې جوګکې څنګه چې دی خپل حق وایي شاعري خو غټ دغه دی بیا دا نوره روماني شاعري ښکلا او ګودر او چینار دا په کوم ده دا خو لکه په ډوډۍ پسې چې پیژنې خورې او به کوو نو دا آیا که زمونږ په ژبه کې مونږ د وړو ته په هسې مثال ورکوو د سکولونو په یو کتاب کې یو نظم کېږي هغو ته وایي چې ساینس څه شی دی د دې پیدې څه شی دي مطالعه قدرت څه ته وایي ته به دا کائنات څنګه پېژنې دا چا جوړ کړی دی یو څیز د مذهب نه یو د ساینس نه یو د معلوماتو نه یو د خپلې جغرافیې نه یو د خپل تاریخ نه یو د خپل کلتور نه ورسره خپله ژبه چې لکه ته خو سړی و سړو کې یادېږي او پوښتنه درته وایي په دې ژبه درته وایي نو موږ به د دې یوازې روایتي شاعري نه چې هغه دا اوزیمه او ګودر دی یا چینار دی ښه شی دی دغه خو دغه ته زه د مړې خېټې شاعري ویل راځئ چې خپله ډوډۍ لکه سړی وکړي موړ شي ځان په نورو ښایستونو ښایسته کړو دغه له به هم لاړ شي دا د انسان فطرت دی دا هم غواړي بغیر د ښکلا نه د ځلا نه د تنه نه د یارانو نه د عشق نه بغیر د دې نه کار نه کېږي دا د انسان یو جبلي او پیدایشي څیزی دی نو اوس لکه موږ چې دا بیایو نو که زموږ په ژبه کې وروره علمي کتاب نه وي ته یې په کورس کې نشي ښودی څوک یې د نوټ په ځای نشي لوستی څوک یې په امتحان کې پیدا نشي اخیستی په صحافت کې دې نشي اخیستی په پوهنتون کې په سکول او په دې کې نشي اخیستی ستا په قومي جرګه کې د دې نه کار نشي اخیستی نو تاسو څه ویل چې دا خلک ولې وګوري موږ بیا فریاد کوو زما کتاب څوک نه لري ته لا اول په دې کتاب کې داسې شی پیدا کړه چې د دې خلکو په خوب نه به ونسې دا به بغیر منت نه وینا نه والي خو زموږ په کتابونو کې هغه شی نه وي هغه پوه دي چې مخکینو دا رباب او سندره او چاربیت او ټپه او چینار او ګودر ویل د بوم دا شی کړی نو شی دا دی ته د دې خلکو د ضرورت برابر کا ته دا د مارکیټ ژبې ته به رسې چې په مارکیټ کې دا ویلی کېږي ټریډ لینګویج ورته ویلی شي چې دا ستا د تجارت ژبه نه وي دا ستا د پوهنتون ژبه نه وي دا ستا د ساینس ټکنالوژي او د انوینشن او د ډسکوري ژبه نه وي دا ستا د میډیا ژبه نه وي دا به دا خلکو څنګه زده کوي دا خو دا خلکو ته زه سلام کوم اشرافیه نه الیټ خلک نه هغه په اوده او په پوسټ او په مراتو باندې هر وخت سملي څوک د مغولو په وخت کې توبهګر شوی دی څوک د انګریزانو څوک هاخوا څوک دی زه سلام کوم د غریزو خلکو ته کلیوالو خلکو ته چې هغو په 4,000 یا 800 عمر چې دی په دونه کلونو کې هغو خپله ژبه سنبال کړې ده او نه یې ده پرېښودې پردی پرې نه ده سوره کړې کنده ژبه به نن نه وه مغولو څونه وس وکړو وویل چې دا د دوزخیانو ژبه ده دا د خره د هناري ژبه ده د پلاني ژبه ده مطلب یې دا چې د خلکو تړه تور کړي خو سلام دی هغه خلکو ته چې هغه ستا د وطن په دشتو کې په راغونو کې په غرونو کې اوسي خپل محنت خوري او کله موړه وکړه خو ژبه او کلتور او خاوره دی چاته نه دي پرېښود نو موږ وایو که دا ژبه ته دا شاعران نن سبا د خدای رحم دی ټول ښکلي تعلیم یافته دي ښکلی فکر ورسره دی ښکلې وینا ورسره نو یو ژبه ساده کلیواله ژبه ته چا نه لیکې ولس نه لیکې نو چې دا د دې خېټه ته د شعر خېټه د عربۍ نه او د فارسۍ نه د اردو نه ډکه کړې نو ستا ولس په پیسه پوه شي ته د ولس په ژبه کې وغږېږه د اجمل خټک او د رحمت شاه او د ملنګ جان او د مقید استاد او د کوټې د شاعر نوم رانه شو د درویش دراني دا غرونو د کتابونه خلک ولې دي لکه د سودو کیکونه او د ډوډۍ شی دا دی چې هغه د ولس سره غږېدلی د ولس دړې بیان کړی دی د ولس ستونزې بیان کړي د ولس په ژبه کې بیان کړي
او د هغې قدرت ته ګوره چې دا ژبه که څوک په ساخته کار وکړي ته سټرکچر اف لینګویج چې څه ته ویلی شي خدای بنده دا ژبه جوړه داسې ده چې دا د دې خپلو لفظونو سره بلکل پیټ ته ورغلې ده ته که د دې په ځای بل لفظ لګې دا خوله نه ورکوي دا به درس کوي دا به جدا کېږي د دې ماحول ژبه هم خپله ده کار هم خپل دی ولس هم خپل دی خاوره هم خپله ده او د دې اړتیا هم یوه ده نو موږ لکه د ولس په ژبه کې نه غږېږو هېڅ پیسه ګورې زما خپل دغه ده که ستا سره کوم ټکی نه وي ژبې د یو بل نه قرضې لفظونه لینډین دی لکه څنګه چې د په پیسو کې کوې په نورو څیزونو کې کوې په فکر څه پابند دی زه چاته یم چې تا رستم وګورم افلاطون مه ګورم یا لینن مه ګورم یا چوینلای دی دا مه ګورم نه فکر خلک لولي خو د هغې فکر هغه خواږه د خپل ماحول په اډانه کې ځای کوي ماحول ورسره پردی نه راوړي خو ما د هغه نه یو لاین ګایډ لاین واخیستو چې لکه موضوع څنګه اوس هلکه یو سړی دی دونه مضبوط حکومت ده چې په نړۍ کې د چین حکومت چېرته هم چاندی والی ورک شوی نه دی او زرګونو کلونو زوړ حکومت دی نو دا موضوع دونه مضبوط حکومت څنګه ورته وکړو یا زاریروس دی نه لینن او ستالین او د مشرانو دا حکومت یې څنګه مجبور کړو یا په ایران کې خمیني دی شینشیران غوندې مضبوط طاقت او خمیني غوندې مولای راته وایي یا خپل والا پیر روښان سره څه لښکرې وي ورسره چې هغه لوی اکبر چیلنج کوي او بیا د کتابونه په خلکو خوروي چې دا زما منشور دی دا وګوره بیا خوشحال خان وګوره هغه اورنګزیب غوندې طاقت دا ګریو د ډیلي چیلنج کوي څوک ورسره ته ماته ووایه بیا د هغو نه په رقبه او خطه باندې زیات لوی باچا خان هغه د انګریزانو هغه سلطنت چې نن په نیمه دنیا وي او په ټوله دنیا دا پکې شامل و باچا خان سره څه خو رښتونه یې سره په دې پوهېدو چې قام راکړه ژبه نه وي نو دی مخکې نه ځي خپل خرڅ باندې په خپل کړاو باندې په خپله خټه ګټه کولو باندې سکولونه او مدرسې جوړ کړې او خپل زامن یې پکې لاول داخل کړو چې چا پړه کې دا رانه شي چې خپل انګریزي سکول ته ولېږلو زموږ په نو ولي خان او غني خان د هغې وړاندې سبق والو نو زما مطلب دی چې هغه خلک په دې پوهېدو د پیر روښان بعضې موږ خبرې اورو چې دی ورمړو نو چې دی ورمړ شي نو ژبه یې برقي شوه یا ورمړي شوه خو هغه په دې څیز پوه و چې زه خو د ټولې پښتونخوا خبره کوم او په پښتونخوا کې پښتو چلېږي نورې ژبې نه چلېږي نو زما مطلب دا دی چې دا ستا د تړون یو ژبه ده اوس چې دا ته دفتر نه وزغلی چا کوشش وکړو موږ خو بار ونه وي چې دا خلک راځي په سړکونو کې ژبه غواړي زمونږ په سوات کې چلینده ژبه وه د 1852 نه پکې صحافت غوندې شی چلېږي سرکاري وه دفتري وه قانوني وه ولسي وه دا چا بنده کړه موږ په دې څه اړتیا وکړو څه غوښتنه مو وکړه څه عدالت ته لاړو چا سره مو خبره وکړه ګورئ زه په هغه وخت کې ښه برابر لکه پوه سړی زلمی وم زه په قسم سره دا خبره کولی شم چې بعضې خلکو به د تحصیل تاني نه حکم راوړ نو په کورونو کې هغه زنانه چې سکول نه وه چې هېڅ یې نه و لیدلي قرآن شریف یې ویلی جنګنامه او حسیننامه دا یې ویلي هغو به هغه خلکو ته هغه خط ولاړاوه ما د زنانه هم بیا دي کورونه راته هم معلوم دي نو ما به اکثر زه به داسې په فکر کې شوم چې دې هغوی خو نه سکول لیدلی او نه مدرسه لیدله هغه پښتو خپله لکه اوس په فیسبوک موږ ته پښتو راشي نو که هغې هر څه غلطي خو موږ په مطلب پوهېږو چې دا رول دا خبره کوي د هغې به د ځای په ځای زال لیکلی د ځای په ځای به زواد لیکلی خو موږ په خپلو کې پوهېږو چې د دې رول دغه شانتې انګریزي ده زموږ سینټنس په غلطي زموږ ګرامر کې به کمزوري وي زموږ په سپیلنګ کې به بلا شي زه په خپله ډېره غلطیانې کوم یا نظر په وجه باندې نو ما پکې په خپله یو میسج جوړ کړی چې تا ته اشاره کوم نو د روس یو ډېر غټ مورخ او ژبپوهان او کلچر او په دې کار کوي ډېر تکړه سړی په افغانستان کې هم کوي نو هغه سره زه په دې څیز مې اډ شوی وم ډېر مهربانه دی ډېر قدردان دی
نو ما ته یو پیره وویل چې یاره صاحبه زما د انګریزي خو هم کمزوري وی خو لکه زما نظر کم دی نو زما نه سپیډونه او ګرامر او سینټنس خطا کېږي مطلب مې دا چې ستا نه شاته شم هغه نه ما ډغټ کړو چې ته هر څه چې لیکې زه پرې پوهېږم دې ته وایي تعلیم علم دې ته زه بیا دا چک کړم اوس چې هم زه کوم زما نه به که د پښتو غلطه شي نو انګریزي خو لالو شي زما مطلب دا دی چې دا ته مضبوطه کړي د دې کومې ته ډک کړي په خبرو اوس یو سړي ته یم هلکه څوارلسم سیز کې پښتو هغه په بیا کې او په هغو چې ماما په دې کې داسې شي ځای والا نو د دې نه خو نه به ټپول نه غواړي چې په دې کې دا دي په دې کې دا دي په دې کې دا دي نو زما مطلب دا دی چې دا یو څو څیزونه ضروري ته دا د میډیا مضبوطه ژبه کا ته دا د حساب مضبوطه ژبه کا دا د ټریډ لینګویج وګرځوه دا په خپل کې اوس یو وخت خو موږ د شاعرانو ادیبانو او لیکوالو نه دا ذمهواري غواړو پوه خلک دی موږ ته سوال دی دویم یو ټولګی دي زموږ ملګري لږې لفظونو له نومونه ږدي په دې فیسبوک یا په دې اخبارونو رسالو زه بیا هم ډېر خفه کېږم ځکه دې ته ټرمینالوجي یا اصلاحات وایي لکه داسې مثال چې موټر ته به پښتو کې څه وایي دا زما ستا کار نه دی زه وایم موټر ته دا وایي چې ته به بل به وایي دا ورته وایي چې بل شی به ورکړي د دې خپله یو کمیټي دا بغیر کمیټۍ نه نه کېږي هغه اتورایز کمیټي د هغې سره د حکومت مرسته دوی دا لفظونه له جوړوي په دې مخکې ورځ کې یو مثال در کوم د اسلام آباد کې د اردو هغه غټه اداره ده هغې یو لفظ په کار وه ټولې ژبې چاڼ کړې که ته یې ګورې نو لیک هم شته د هغو رساله راځي پای کې بیا شکریه نو ما ته یې وویل دا برق نه یا دا ګړز او د اسمان کې د دې لفظ سر نه نو ما ورته ویل چې چړک و نو چېرته یو پښتون به ورسره و نو هغه چړکې چې ما ته راولېږي ته دا وګوره نو هغه پکې دا چرګۍ یې کړې وه نو ما ورته ویل چې نه جي دا لفظ خو زموږ ټیک دی خو په دې کې چرګۍ هې نشته هغه یې واغست په ډکشنرۍ په اساس کې واغست نو مطلب مې دا دی چې لکه یو ته بیدار په ژبه پوهېږي نو کار کوه اصطلاحات جوړوي او که بل څه جوړوي او که بل څه جوړوي چې نه اصطلاحات زما ستا په یک سر کار نه دی د دې کمیټي هغه خلک ورته معلومي ژبپوهان هغې ته لفظونه لیکي چې یاره د دې ته به څه وایو دې ته به څه وایو دې ته به څه وایو نو هغه ډېر خلک ولیږي هغه کمیټۍ بیا فیصله وکړي چې په دې کې غوره کم یو دی هغه حکومت ته وړاندې کړي حکومت هغه پاس کړي حکومت هغه اخبارو ته خپاره کړي ریډیوانو ته ټیویګانو ته ټولو ته اعلان غوندې وکړي حکم وکړي چې دا به یې پکار وه شی دا دی چې لکه موږ په ژبه کې دا څیزونه رانهولو ناستې ستا نه ورته پوه کړم دا به بس د ټپو او د چاربیتو او د سندرو او د دغې شاعرۍ ژبه چې چینر راله خلکو ووو او بڼې تباه کړو دا نو دا به موږ د څه پورې زده کړو غټه خبره دا ده چې د ژبه خیالات موږ ته نوي د دې نټ سره راغلو په دې 100 کالو کې ووایه کاخوا د سیالي نو په دې 100 کالو کې موږ په دې خپله ژبه کې په خپله شاعرۍ کې په خپل لیک کې څه بدلون راوست زما مطلب د دې نه دا دی چې کله ستا سره خپل محلي ټکي د ژبې لفظ یا ټکي یا څه دا شته پردی مال که نه و ځکه دا ټول سامانونه زموږ هغه انپړه نالوستې ښځې ورته هم جوسر او فریج او بلپ او موټر او که نه نشتي دا پردي خلکو جوړ کړي موږ کره بازار نه موږ راوړي نو اوس چې هغو جوړ کړي دي او هغو له نوم یې کوي زما ښځه به ورته څه وایي زه به ورته څه نوم دا خو که ما جوړ کړی ما له خدای پاک دونه عقل فکر او توان یې راکړی لکه مثال د ما نیکه جوړ کړی یې جوړه کړې وه او خور یې جوړه کړې وه نه پوره نه دي بدل شوي موږ ورته هغه نومونه وایو دویم دا چې ته په دې کابل کې یو ډېر لوی سړی دی اوس خو آخر رسېدلی خدای قبر د نور ډک کړي رشاد صاحب هغه دونه پڼ کتابونه لیکلي ما ته خلکو په کابل کې خدای دې خوشحاله کړي مرګي هغو راکړي یوې نوم دی زړه پانګه او دا یو د هغه د مرګ نه وروسته د هغه بچو او د هغه په نوم چې کومه اداره جوړه شوې هغو چاپ کړه نوې پانګه
دواړه خدای یو دی چې هغه چې موږ وایو دښمن ته به یې نه کوي پټ د ځان سره ساتل غواړي چې کوم ټکی ستا په کار دی او زوړ ریکارډ دی کمال یې کړی ډېر ګران کار یې کړی دی الله دې قبر د نور ډکي ما په دومره ښه ورکتل دي چې زه د رشاد صاحب په دې ټکو کې یا غلط پیدا کړم یا پکې د ده نه یې معنی پاتې شوي یا شی چې زه به کوم ما په دواړو جلدونو زما خیال دواړو جلدونه 1200 مخه جوړي که څه خبر ما پکې 3 ټکي چې دا په سواد کې شته هغه دا هغه چې دا د قانون سوا نشتی نو ما دا په غاړه لیکل چې دا په سواد کې شته په جوړ نظر کاته غواړي او دا دومره لازمي شی دی دا ته اشاره کوم ورته وایي چې نن سبا د نړۍ په مخ د ټول نوړمبه معلوم کتاب دی هغه ته یو دوه پلنګیان د یو کیت نوم دی هغه کېناسته په څو کاله کې هغه د دې نه لفظونه راوایستو لکه یو باب والا د دریابونو بل د غرونو بل د قبیلو بل د دې بل د دې بل د جغرافیا بل د تاریخ ځای ورکړو او دوه جلده کتاب خو یا خبر چې څومره سخت او تکلیف پې تېر کړو یقین وکړه لکه سړي ته چې انار نه ټول کې په خوله کې یا ګربي نه وسسې نو man چې څوک تپوس کې ځان هغې نوم یې دی ویدا انډکس زه ته انډکس والا چې ته انډکس والې نو ریګ باندې خو ډېر کارونه شوي دي جان ته ډاکړه چې ته دا د سړی تر ټول لفظونه پېژنې هغه چا ما ته میسج راکړ چې لالا بنیادي کار کوم ما ته یې ته کار وکړه ځان له 2 جلده انډکس والا پای کې د قبیلو باب وګوره پای کې دریابونو باب وګوره او په هغې کې د غرونو باب وګوره دا اوس موږ څومره غلط روان یو چې په دې وړاندې کتاب کې ستا قبیله شته ستا د سوات او د کابل او د بنو او د کورمې دریابونو کې شته هغه کمال دا کړی چې زوړ ټکی راځي نه به ته لیکلي لکه سواستو هغه دا د سوات کې سین ته وایي کروما هغه چې دا کورم سین ته وایي ګوملا د ګومل سین ته کوبا د کابل سین ته دغه غوونه هندوکوش او پلانې ښه نو زه وایم چې دا ته وګورې نو ته به د ډېر علم خاوند شې موږ به دا پرېږدو یو خو جیل دی خلک به کوي دا هر سړي خپله رضا ده چې هلکه زما په دې کې قبیله معلومه ده وطن مې معلوم دی کارونه مې معلوم دي دریابونه مې معلوم دي جغرافیا مې معلومه ده غرونه مې چې راځه بیا سناریو چې موږ بني اسرائیل یو موږ دا یو موږ ده هغې وجه دا ده چې دا بنیادي کتابونه که په دې تېره جمعه باندې زموږ د کاناډا دغه نه شوی که نه او دا اوس چې پیچلیږي په فیسبوک د کاناډا روان دی په هغې کې دا ده چې موږ هغه کتابونه ښودل غواړو چې هغه د نن نه 3000 کاله 4000 کاله مخکې په پښتونخوا کې لیکلي او وجود یې دا نه چې موږ یو کتاب واجو نه په هغې کې ما یو 10 کتابونه ښوولي دي چې هغه په پښتونخوا کې لیکلي شوي هغه ستا پښتنو لیکلي دي خو د بده مرګه موږ خو دا په بل دغه کې چې اساسه خو زموږ غرقه شوه دا د هندوانو دي هندوان څوک وو هغه هندوستان واخیستو هغه چاپ کړو نړۍ ته هغه پرې نوم وشو ټایټل یې په وګټو او د مهذب په قامونو کې شمار شو د کلتور په خلکو کې او زما کتابونه زه سپېرسي در پاتې شو او دا ملګري چې کله په هره دویم ورځ ما ستاسو سره زما کله پروګرام کې ویلو چې هر ورځ زموږ نسل پیدا کېږي یو وایي دا ګریټ دی بل وایي دا ترکمان دی او ترک او ایرانیان یو ځای شوي یو وایي چې بني اسرائیل دی بل وایي دا اریا دی هره ورځ زما نسل پیدا کېږي اوس زه سره شرط एकदम چیلنج هغه بولر یو ډېر غټ انګریز دی هغه بلا بچي چې به ښه شي دا کوي چیلنج زه چیلنج کوم دا پښتانه خپل ملګري تاسو زه 10 کتابونه ښیم تاسو هغه وګورئ دا د خاورې دي د خاورې سره لیکل دي او الحمدلله چې موجود دي په هغه وخت کې پښتنو کې قانون کوم یو د نړۍ وړاندې قانون دی
غم قاضي څنګه وه مندره او لکه یو ډېر ښکلی باب پکې دی چې دا مې ترجمه کړی چې کومو وړو به په مندرونو کې دیني سبق یا هغو به یې چل کوو دا ډوډۍ چې ته ګورې دا وظیفه او دا غوړه شروع شوه استاد ته به یې څنګه قدر استاد نه به د هغه پلار یا پیسې ورکړي لکه نن چې ته چنګیار ته خپل زوی کښېنې سرخمار ته زوی کښېنې او هغوی ماله به ورسره دونه پیسې راکړي او استاد نه به کار کوي هو به ورته وایي چې وګورې که دا کتاب ما وختل دی کتاب اوس لیده په دې به ورکړی هم یو نوی کتاب پسې یو ادارې لیکل دی Ancient Society خدای ګواه دی چې ما اخیستی دی په هغې کمال مې څه کړی چې زموږ دا پښتونخوا او دا هندوستان او دا ګنداره دا د ویدونو په وخت کې څنګه وه د دې دود دستور څنګه و ودونه یې څنګه و دا یې څنګه و دا یې څنګه و دې پورې چې پیسې پکې کمې چلېدې چې هغه پوره کړي بیا و دا په بودیزم په وخت کې څنګه وه حیران به دې واچوي بیا داسې ورو ورو راځي د پلاني کوشانانو په وخت کې څنګه وه د پلاني په وخت کې څنګه وه بیا وروستی د محلي حکومت چې و نو هغه د هندوشاهي چې په 1000 کې پرې مسلمانان راغله هغه یې ختم هغې باندې چې کوم شی لیکل دی یو جنۍ پرې د کلکتې ده نیلما نوم یې دی ستا شاته د هغې کتاب پروت دی هغې پرې پي ایچ ډي کړی خو زه هغه جنۍ ته اړ چې د کلکتې جنۍ او زمونږ په علاقه باندې پي ایچ ډي کړی دی نوم یې ولیکلی دی کاپیسا ګندار یعنې زه ما اړه ته نه پرېوځي چې د دې نه به څوک ښه کتاب ولیکي او هغې لا اول خو ولدي چې د دې سنه پورې مضبوط کتابونه موجود وو نو زه د شپږمې صدۍ نه د 10مې صدۍ پورې دا کتاب لیکم او وګورې دلته ژبې څه ویلی کېدې دلته لیکدودونه څونه کتابونه کم چاپ شو قانون څنګه و مذهب څنګه و دا څنګه و دا څنګه و مالیه څنګه ټولې د دې ځمکو دا نومونه نه دي هلته چې میرا او للمه کرالې راواړه چې د ګوتې کېدم په دې سیس کې ورکړه دا د هغو نه موږ ته پاتې شي د اوبو واورونه څنګه نو اوس زموږ غضب دا دی چې لکه د ماضي سلسل نه ساتې پکار ده چې موږ وساتو زه نه 4000 کاله مخکې څنګه وم ژوند مې سم تېره و بودیزم لا ماته نه راغلی څنګه و بودیزم راغله بیا زه څنګه وم په ما بیا مسلمانان راغلو زه څنګه شوم نو یو دا خبره به لنډه کړو ته به خپله ژبه دونه غني کې دونه شتمنه کې یو دا چې پردي څیزونه به نه خپله ټکي لفظونه نومونه که ستا سره خپل دي که نه مجبورتیا دا خلک علي یو د خدای دپاره دا خلک پوه کوي د بچو هغه ټول نومونه یې وران کړو د ځایونو ټول نومونه یې وران کړو د علاقو نومونه یې وران کړو د سړکونو نومونه یې وران کړو هغه شمېره یې لرې کړه که د انپړه سړي نه په منګوره کې د ګاډي نه وګورې په 50 روپۍ کیلو زه ما ته اکثر کار شي زه ته یم 50 ته وایي ما وایي تا سړي زما په وخت کې مدرسې نه وي نو دا ده چې دا راځئ چې په دې کښېنو او دا بیا دا شاعران ډېره تیز دي د هغو مازغه ډېر بیا خدایي الهاني څیز دی چې دا دې خلکو ته ووایي چې هلکه ته د پښتو دا شی ولې نه وې ستا څه اړتیا ده چې ته 50 او 60 او دا